که دا سبایي ما رالېږلې دی چې دا غواګانو ته دا خوره ډک کړه خدای دې دا ووایي چې دا چېرته تللی دی هر یو کار به زه کوم د کور کار هم کوه د پټو کار هم کوه خدای دې دا ووایي اخور مې ولا ډک کړی و دادا دا درېیم پڼ دی چې ورته اچوم نو اخور دې ولا ډک کړی و تا هم ورسره دلته ځان تړلی دی دا وګوره خوارانې تشي چې درې خورې خوړلي ورشه اوبه وله راوړه چې دا اوس خدای نه مړی نو زه څه وکړم نو خدای نه مړی او که مړی نو ته څه کار خو کوه که ګوره د کور کار هم زه کوم چې د ټایم واده دی د کور چې د کور کارونه خو زه خلاص شم که نه پام کوه د واده نوم به راته نه ولې نه کوم واده خو د سره نه کوم مې ویل چې واده به درته وکړم د کور کارونه خو به زه له ګزګار شم که نه د پټو کارونه خو نه کیې همدغه د کور کارونه نه کوم خو په واده ماده کې دي نه ولې نه کوم یاره توبه مې ده توبه ته سره کم زلمي ودونه غواړي او ته زه واده نه کوم عجیبه سړی دا څه لانجه دې جوړه کړې څه چل دې طرف خدای داسې کار دی چې داسې اولاد خو دې خدای چاته نه ورکړي سبوی مې رالېږلی چې دې غواګانو ته ښه واچوې دا کمبختانه تشه خوندلې دا درېیم پڼ دی چې تشه یې نو چې درېیم پڼ دی که مې چې ویل چې اوبه ورته واچوه ولې راوړه څه بلا یې خوړلې ده چې اوبه ورته وکړي دغه علي که خو چې ورته یم واده درته کوم چې دا د کور کارونه خو په موږ لږ سپک شي خان نو څنګه کې هلکان دي که نه نو هلکان خو بس دغه دغه دي دا لږ مړوه که نه بچیه پوره ستا خبره صحیح ده شریف خان او نور هلکان نن سبا ودونه غواړي او ته نه یم واده درته کوم وایي نه یې کومه دا د هغه اتروف څه ده دا زمونږ د کلي هغه چې خواره واده وکړي خاوند یې مړ کېږي د هغې یېرې هغه یولس بجې جنازه دغه حال دی ته ماته وې واده وکړه داسې ګلو خو نه ده وجلې الله وجلې ده نه کومه یاره زما دې توبه ځان دې وکړه 11 بجې جنازه ده د ګلو ماما د ښځې او که بس ځي نو بس ما پټو باندې اوبه ایښې دي پوه شي هغه بندوم او بس زه ورځم نو که ته ځې خو بس راځه چې ځو نو څومره ټیم پاتې دی جنازه بس دغه تقریبا چې زه به اوس دا سیم وګورم زمونږ سینه هم خرابه ده یخه هوا ماله ښه نه ده بس دغه یو 15 منټه پاتې دي ښه زه ته ورځه زه به کور ته لاړ شم اودس به وکړم بس زه ځم هغه پټو باندې اوبه دغه کوم بندوم دا ماړو کو جنازو له لاړ شو هلکه ګلو غریب سړی د خیرات کیسه نه کوم ډېره غټه جنازه وه جنازه خو یې ډېره غټه جنازه وه خو بس د ګلو باندې مړه خوږېږي واده وکړي او ښځې هم نه شي واده وکړي ښځې هم نه شي دا زمونږ د کلي هغه د حاجي ترور نه ده ته خبر هم کې هغه چې خاوند وکړي سبا مړي او د ګلو هم دا حال دی او که نه دا خو عجیبه غوندې کار نه دی نو کار نه کوو چې د حاجي ترور ته ته وویل او ګلو ته به بل څوک پوه کړو دا به رضا کړو دواړه به خپلو کې نکاح وتړي که الله یې چېرته پاتې کړي والله دې خبره کې دې وزن شته اشنا او بس د الله د رضا کار دی دا کار به وکړو زه خو یم چې همدا اوس ورپسې ته ورشه بس زه لاړم ترور سره میلاو شه بس دغه دی زه لاړم تا ته بېرته خبر در کوم خامخا زه چې ځو بس یو ځای پورې خو دې زه ملګری یم زه چې ځو السلام علیکم جو مشي څنګه خیر دی خیر مولي دي کوم لکه جنازې ته تللی اوس جنازې ته تللی وم خو زه په دې لار رالم زه ښه دی وکړم اوس ما او شریف خان هغه مې داسې رخصت کړو نو مې هغه ته مې مړه وخوړه مې دا ګلو خوار وګوره دا څه د خدای تعالی سپېره دی سپېره بنده دی دا چې ښځه وکړي بس وروره بله ورځ مړی دا څه چل کوي زما خیال دی د شپې والا په مرۍ غلی نه ماړه په مرۍ غلی داسې زمونږ د کلي د هغه حاجي ترور هم ده ما را ټول کلی وایي دا څه سپېره ده خاوند وکړي او مړي خاوند وکړي او مړي هغه ته مې ویل مې داسې کار کوو چې ته به ورشي د حاجي ترور سره هغې نه به تپوس وکړي بلکل که چېرته دې له رضا شي او ته ګلو پسې ورشه مړه د الله د رضا کار دی ګلو رضا کا دا خبره خو دې دواړو نکاح به وتړو که الله ورته چې ته اولاد ورکړي پوه شي سبا خو به موږ له دوا کوي بلکل بلکل دا خبره دی زما 100% خوښه شوه او بس زه به همدا نن ورشم ګلو سره به کښېنم اور ګلو به چېرته خو اوس جنازې منازې نه دغه شي که نه نن خو نامناسبه ده سبا ورسره سبا به ورسره انشاءالله خبره اوس یې ورته بیا به وایي خلک به وایي چې د تختي اوبه یې لا وچې نه وي بل اثر لا کښېنه مزال لا دې پې ورغلي په مخه دې السلام علیکم که الله مې نه غلطوي نو کور خو همدا دی ور ورته ووایم هسې نه چې بې عزته مې نه کړي خو زماړه د الله د رضا کار دی نو بس څه به وکړو یا څوک یې شریف خان یم ترورې شریف خان وروره څنګه راغلی
راغلی یم تروري چې داسې یو خبره مې ته کوله چې بې مناسبه غوندې ده هغه عجیم کور کې نشته دی او ما ویلې چې هغه د ګلو غریب ښځې مري او ستا خاوندان مري نو بس ما ویلې که چېرته د هغه سره نکاح وکړي د الله د رضا کار دی خبره خو دې ښه ده شریف خان وروره خو ما ته خپل قسمت معلوم دی سبا به را مې دا ګلو مړ کړي څه وکړم بس هغه خو د الله کار دی هغې کې خو به موږ څه کار نه لرو خو زه یم چې کور به دې آباد شي او بچیان به دې شي خپل کور به شي خپل زندګي به دې جوړه شي خبره دې په ګل بدله وروره ټول کلی راته سپېره وایي دا سپېره ده ازلي سپېره ده زه څه وکړم بس دا خو زمونږ د خلکو د خبرې دي دې خبرو پسې به نه ګرځي زه وایم چې د الله د رضا کار دی چې هېڅ دا کور دې ودان شي پوه شوي او بس دغه وشي دغه کار د خیر سره بس وکړو نو که خوښه دي نو زه به خیر سبا بیا راشم خیر دی سبا مه راځه زه به حاجي ته ټلیفون وکړم او بیا به زه تا ته څوک ماشوم درولېږم بس د الله کار دی نو ګورو به چې څه کېږي زما خوښه ده خوښه مې ده تروري زه خوښه مې زه خدای په امان ته مخه دې ښه چا به دې څکلی وی الله دې وبخښه خدای په امان زه الله دې لمن شه او په ما کې څه کول ما خو ته ته چې ته یوازې ورشه موږ فکر وکړو کپړې مې بدلول وروره په یوازې جرګې خو نه کېږي کنه ته به راسره لاړ شي او دوه خبرې به ورته وکړي او دوه به ورته زه وکړم نو دا به په خبره پوه شي دا صحیح ده راځه چې ځو السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راغلی په خیر راغلی نو جان ښه یې جوړې قلاري ده خیر دی نو ستړی مه شي څنګه څنګه دی وروره څنګه وګلو څه کور دی به خبرو جنازې له راغلي او بس الله یې تعالی ور خبر ده امين بس خبر الله سره راوړي ده الله دې وکړي چې رضا شي وته چې خان دې ته وایي څه خبره ده وروره داسې بې مناسبه خبره هم ده ستا درېیمه ورځ د کور والا دې وفات شوې ده خو دې خبرې ده موږ راغلي چې موږ هغه یو رشته تا ته کتلې ده موږ یو چې ستا دا کور ودان شي د واده او د رښتې نه مې توبه ده بس دا نورې پردۍ ښځې راباندې ووایي څلور ښځې خو مې مړې شي وایي نه خدای مسلمان نورې نه کوم وروره ته چې داسې راغلی او ما له ښځه کې خو ځان ته یې ولیدې و مسلمانه نو زما خو ښځه شته که نه چې ستا شته هغه موچي ماما له دې وکتل موچي کاکا مې هغې له یې څوک ورکوي نه او تا له مونږ ښځه کوو مسلمانه دا چې ترورګره زموږ د کلي خاوندان یې زموږ هغه به درته وکړو ظالمه کور به دې ودان شي خدای تعالی بندګانو نه معافي وایي تاسو چل ما ته غلی کړی دی واده ته چل نه دی غلی کړی او نه زما په حق کې خبره کوئ خدای دې وایي د هغه پنځه مړونه مړه دي نو دا ځل بې ما وژنئ داسې کار دی چې د هغې خاوندان مړه کېږي او ستا ښځه ستاسو د دواړو نکاح به وتړو چې وایي چې الله چې تاسو کې څوک مړه کېږي په مقابله دې ورسره اچو مړه مړه والا چې تاسو خو قسم په خدای مړه بس ستاسو خبره نه غورځوم ستا خبره په سر سترګو مرګ او ژوند خو د الله لاس کې دی هغه وکړه دومره دنیا جایداد او شیونه دي ورسره د مخې اجین دي سعودي کې دي وروره دومره جایداد دی شریف خان هم لېږلی سو هغه به راشي ته خالي ښه وکړه کور به دې ودان شي سبا به دې بچي ډک به دې زندګي جوړه السلام علیکم وعلیکم السلام دا دی شریف خان هم راغی شریف خان هغه سړی نه شي دا کرسۍ راوړانې که دې خوا راوړانې شي راوړانې شي خال دی ښه برابره صحتونه هم ښه څنګه دي چل شو د خیره ایوب خان وروره ستا هغه کار پسې چې تللی وم که نه هغه سوال جواب چې هغه خلک د خیره رضا شو بس هغه کار مې هم درته وکړو د خیره ته سړی د رضا کې مبارک شه بس دا خو کار جوړ شو بس دې پکې منډې تړلې والي او که نه ښځه رضا شوه نو ته څه ده پکې لټې وې بره صحیح ده چې تاسو راغلي یاستئ بس ما ته منظوره ده د مولا نه بېغمه شي د مازدیګر جمع هم چې وکړه د خیره بس هملته به در ودمه او بس یو ځای به در شو تاسو هم بیا هملته راشئ صحیح ده صحیح ده خبره نشته هغه ستاسو حجره صحیح ده عمل دې راوړه بس بیخي صحیح ده وروره انشاءالله بس کور دې ودان چې زموږ خبره دې وبلله او بس الله دې د باقي خیر کړي اورئ ډېر جایداد دې دی چې الله دې سوارث پیدا کړي چا ته به پاتې ځه الله دې بس ځه الله دې نور باقي دغه به وساته الله په امان الله په امان مولوي صاحب دا نکاح شروع کا ناوخته دی د ده بکاري او که نه خو موږ یې د کار ایستلي ما ستاسو نه ډېر کار دی مولوي صاحب بسم الله کا دا څنګه چل دی تا خو مخکې څو ودونه کړی دی که نه هغه دې لکه چې مړ کړو نه مولوي صاحب
وژلي مې نه دي الله وژلي دي دې کې زما څه کار دی دا مې هم نه کولو خو دا الله دې ورسره ښه وکړي او دې راوستم په زور یې دا ته راوستم تا ته به یاد شي که ده ما ته خو ډېر یاد دی چې تا ته څو دانې نکاحګانې ما په خپل لاس تړلی دی څلور اوس د ته بل تړون خو کلک بس مولوي صاحب چې څنګه دې خوښوي هغسې وکړه مولوي صاحب هغې له دې 2 غوټې ورکړې او دې له 5 ورکړه دې ته به 2 غوټې ورکړم که دا ځل یې مړ نه کړې ګوره که دا ځل زه خبر شوم چې تا ښځه وهلی دی که نه بیا دې تا مړ کوو زما څه کار دی مولوي صاحب د الله کار دی راځه مولوي صاحب شروع کړه خیر سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګلو تا ته دا قبوله دی ها مولوي صاحب ما ته قبوله ده سمه قبوله کړه مړه نشي او کنه قبوله ده مولوي صاحب پرېږده چې هغه مړه شي تا ته قبوله دی قبوله مې ده تا ته قبوله دی او قبوله مې ده خالقه مبارک شه مبارک دا یو شه دوا وکړه مبارک شه لکه نجیب خان وروره شپه خو په خیر تېره شوه دوه هم راختلی چې د دې دواړو خوارانو به څه کوي دا دې پکې ته څه فکر کوې یاره اعلان خو څه پورې ونه شو نه شو نو چې الله یې ژوندي پاتې کړي ښه دی زموږ پکې څه کار نه مړه ته ورته نکاح ده ښه چل دی دلته راشه هلک داسې وارخطا غوندې دی دادا څه چل دی دادا ما درته نه ویلې چې زه واده ماده نه کوم خو مه کوه نو څه چلو شو څه چلو شو چل دا وشلو چې هغه پرون د چا نکاح تړلې وه هغې دواړو کې خو یو هم نه دی مړه ډېر شکر دی شکر پرېږده مولا صاحب په حق رسېدلی دی چا چې د دې نکاح تړلې وه نورې ملا ته ووتو بس خو دا د الله کار دی نور هماغه خبره ده که نه خلک وایي دا سپېره دی او دا سپېره ده چې ناوې راولي او کور کې څه غم راشي که نه وایي دا ناوې سپېره ده داسې نه ویلې دا کار الله وکړي دا ګلو سپېره دی او ښځې یې مړې کېږي کومه دی ګلو او ښځه خو ژوندي پاتې شو خو د ملا صاحب پوره راله ملا مړ شو عجیبه کار دی دا خبرې کول نه یي په کار دا سپېره ګوره هر سال لا کوي که نه بچیه دا خبره واوره موږ به سبایي او به نه یي دا خبرې چاته مه کوئ دا سپېره دی او دا سپېره ده نه دا ښه خبره نه ده دا ښه خبره نه ده اعلان خو یې نه دی کړی زه چې ور شریف خان ورځه شکر دی چې دی ژوندي پاتې شو موږ ټول هم دا جایدادونه او شیونه یې الله به ته اولاد ورکړي ځئ چې د ملا صاحب غم وکړو ځئ راځئ